أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الاحصار، باب ثابت دی په بیان کې د احصار د بندولو چې یو څوک بند سي د حج یا د عمرې څخه. اذا هغه وخت احصر چې بند سي المحرم و محرم هغه څوک دی چې د احرام تړلی وي د حج د پاره یا د عمرې د پاره، بعدوین په سبب د دشمن د وجې څخه دی بند سي چې د حالات جوړ شي د دشمن د بیرې څخه دی وتلی نسي، بس دی په مکه معظمه کې بند سي. او اصاب یا ورسیږي هو دته مرض یمنعه منکوي دی من المزي د تیرېدو څخه د حج او د عمرې د حج او د عمرې د کولو څخه دی منکي. حل روادي له دته التحلل چې ځان حلال کی. وقيل وبويل سي له دته ابعث واستوى شاتن پسه تذبحو چې حلال کی په الحرم په حرم کې، یا تذبحو چې حلال کړل سي په الحرم په حرم کې. ووعد بها او وعده دی ورکې په دغه سره من هغه څوک یحملها چې بیا یې دغه پسه لیوم مع بعینه د هغه ورځې د پاره چې هغه معلومه ورځ وي، د هغه ورځې د پاره هغه ورځ دته وشي چې د ورځ باندې زه دا حلالوم. ثم ورسته تحلل ځان دی حلال کې پین کان کچیر و قارن حج قارن و، یعنی کچیر دغه احرام تړلی و د حج قران د پاره بعث بدمین دوی ویني دی بیا دی واسطي. ولا يجوز روانه د ذبح نه د روا دم د دم الاحصار د احصار الا خو بیا روا د په الحرم په حرم کې، یعنی دا د احصار دم چې دی دا د احصار پس چې دی چې د حلالي دا په حرم کې حلالي. ويجوز روا دی قبل د مخ یوم النحر د ورځې د اختر عند ابي حنیفه د امام صاحب. وقال ابو يوسف رحمه الله ومحمد امام محمد رحمه الله عليه وايي لا يجوز ندی روا الذبح للمحسر د پاره د محسر د حج څخه هغه څوک د حج څخه محسر سي د هغه د پاره ندی روا الا خو بیا روا دی په یوم النحر د ورځ د اختر باندې دغه حلالول د اختر په ورځ روا دی. ويجوز روا دی للمحسر د پاره د محسر بالعمره د عمره چې هغه څوک چې د عمره سره محسر سوی د عمره سره بند سوی الذبح حلالول متى شاء چې څو وخت خوښ سي. والمحسر بالحج هغه محسر د حج څخه چې دی اذا هو تحلل چې ځان حلال کې په علی پر د باندې حج دی و عمره او عمره ده پر د باندې حج او عمره پاتې دي، یعنی دی بیا دا راګرځي. وعلى المحسر پر محسر باندې بالعمره په عمره باندې القضاء او قضا ده. وعلى القارن پر حج قارن باندې حجه یو حج دی او عمرتان دی عمرې دي. ولې حج قارن چې دی یو دغه عمره پر پاتې سوله یو بیا د حج راګرځي، نو یو دغه حج سره چې بیرته بیا د حج قارن احرام تړي نو بار پر د باندې والته عمره او حج یو دغه عمره پر غاړه پاتې سو. واذا هو بعث چواسي المحسر محسر هديه واسطي ووعدهم وعده وسد دي سره ان دا يذبحوا چلالو بيو في يوم بعينه په معلومه پلانې ورځ باندې حلالي. ثم ورسته زال الاحصار ورسته بیا چې سله هغه بند د ختم سله هلته خو وعده ورکړي چې په د پلانې ورځ باندې زه د حلالوم، خدای د هغه د مخه د چې سله د اخلاص او د احصار سره نه د بند څخه خلاص. فین قدر کچیر قدرت پیدا کی علی ادراک پر نیولو باندې الهدی د هدیه والحج د حج د هدیه او د حج د دواړو د نیولو دغه پیدا کی طاقت. والحج د حج لم يجوز روانه دی له دته التحلل ځان حلالول چې د ځان حلال کړه د جایز نه دی. ولازم دی هو پر د باندې المزي تیرېدل، یعنی د لپاره د حج و د هدیه کار پر د باندې لازم دی به کی. هدیه هغه قربانی ته ویل کیږي. لازم دی المزي پر د باندې دغه وین قدر کچیر قدرت پیدا کی علی ادراک په نیول باندې الهدی د هدیه یواز د هدیه قدرت پیدا کی دون الحج د حج دا نو تحلل ځان حلال کی. وین قدر کی قدرت پیدا کی علی ادراک الحج په نیول د حج باندې د حج د نیول د حج د کول قدرت پیدا کی دون الهدیه د هدیه د نه پیدا جاز له روادي دته التحلل یعنی ځان حلالول استحبابا په طریقه د استحباب یعنی په طریقه د مستحب والی باندې دار کوم د ځان حلال کی. ومن هغه څوک احسره بندي سول په مکه په مکه کې یعنی په مکه معظمه کې دی بند پاتې سو او هو دی ممنوع من الوقوف منو د درېدو څخه د عرفات او طواف هغه د طواف څخه کان دی محسر بل کیږي. وین قدر کچیر قدرت پیدا کی علی ادراک احدهما یا درېدل د عرفات یا طواف یو باندې قدرت پیدا کی فلیس بمحسر بیا د محسر نه ویل کیږي په دادو کې پر یو قدرت پیدا کی. باب ثابت په بیان کې الفوائد د فوت کېدو. ومن هغه څوک احرمک احرام وتعلی بالحج په حج سره ففاته فاتسل فوت سلو د دس تیر سو د دس الوقوف درېدل د عرفات په عرفات د عرفات درېدل د دس فوت سلو پات سلو حتی در داس وخت پورې طلع الفجر چې راخیږي یعنی سحر کیږي من یوم النحر د اختر د سحر یعنی د لسم د ورځې سحر راځي در دا وخت پورې د دس د عرفات درېدل پات سو فقط فاته د دس پات سلو په تحقیق سره الحج حج وعليه پر د باندې انداد یتوب تواب کی و يسعى تقو کی و يتحلل ځان حلال کی و يقضي الحج قضا را د حج من قابل راتلون کی کال
راتلونکي کال به دی بیرته بیا حج وکړي راوبه ګرځي، یعنی د دسه د حج تیر سول کچیره د دسه د عرفات پاتې درېدل تیر سول. ولا دم نست علی پر د باندې والعمره عمره چې ده لا تفوت نه قضا کیږي، وهي دا چې جایزه روا ده په جميع سنه په ټول کال کې، یعنی عمره په ټول کال کې سړی کولای شي الا 5 ایام په 5 ورځو کې نه کیږي. یکره مکروه دی فعل هدا کار په 5 ورځو کې. هغه 5 ورځې کوم دي؟ یوم العرفه ورځ د عرفات د یو، و یوم النحر ورځ د اختر د دوه، و ایام التشریق یعنی 3 ورځې نور د اختر د اول ورځ سوا خاطه چې در 14 ورځې پورې دي. دا 14 ورځې دغه میاشتې دا 14 ورځې پورې دغه 15 ورځې د عمره کول چې دا مکروه دي. والعمره عمره چې د سنت عمره سنت وهي دا چې الاحرام احرام تړل دي، وسعي تکول دي د صفا او مروه، وطواف دي، والحلق سر خریل دي. عمره چې د هغه دغه شان دي، احرام تړل دي، احرام تړل چې دی دا شرط دی د عمره دا یو، او بیا طواف کول دي پر مکه معظمه باندې دا چې دا فرض دی د عمره دا دوه، او تک کول دي په مابین کې د صفا او مروه او سر خریل دي. بس دغه عمره سو دغه تک کول د صفا او مروه او سر خریل دا بیا واجب د عمره دي. بس دغه عمره سو یعنی احرام تړل، طواف کول پر کعبه شریفه او شوته او واره په صفا او مروه تک کول، اخیری سر خریل. بس عمره په دغه عمره سو، بس عمره پر سو په دې باندې. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.